تاسې راسئ مسلمانانو حقایق ووایو. اوس خو داسې حالت راغلی ده که یو خبره سړی کوي سړی بیریږي نسي ویلی، هرې بلا خوله وازه درته نیولې ده. خو بیا هم مسلمانان باید رادیو مسلمان باید بیدار، مسلمان باید چالاک وي. دونه سادگی لکه په موږ کې چې ده، دونه ناپوهي لکه په موږ کې چې ده، دونه بې پروایي لکه په موږ کې چې ده، دا په کار نه ده. د دې دپاره زه څه نمونې درته وایم. یوه نمونه دا ده، په دغه مسجد کې موږ داسې یو ځای اماده کړی ده چې د مسلمانانو کوچنیان راسي، دلې موږ قرآن ور زده کړو، شروط صلات ور زده کړو، صحیح عقیده ور زده کړو، په اسلام باندې یې پوه کړو. دا تقریبا له 50 کاله راهیسې دغه زموږ کلیوالو ته ما وویل دلته یو ځای لرو له دا وجرو سره مال دا برابر کړي، د هلکان به راځي سبقان به کې وایي. خیر ځای خو یو چاته د الله خیر ورکړي هغه برابر کوي، د نامه د اخیستلو ضرورت یې نشته. بیا نو مې په دغه مسجد کې د جمعې په لمانځه کې هم دغسې په خاصو وختو کې هم دا خبره وکړه چې دلته لله فالله له چا یو شی نه غواړو. دا مسلمانان چې دغه کوچنیان رالیږي دلته موږ سبق ورته وایو چې څو زموږ توان یې هغه صرفوو. نو اول خو دغه کوچنیان وو، په داسې وخت کې خو تر اوسه پورې چې مکتبونه شروع وي نو دا هلکان هم مکتب کې موږ پرېږدو چې که د سار مکتب وایو ماسپښین راځه، که د ماسپښین نو دا هلکان یا 14 یا 15 چې ډېر شي نو 20 شي. چې مکتب خلاص شي بیا خو نو خلک له هلکانو په عذاب وي، بیا نو هسې ماجت ته رالیږي، ماجت په خرابوي. مقصد یې دا نه وي چې هسې له ځانه لرې کړي چې ماجت په خراب شي. او په دغو هلکانو کې دی هلکان شته چې دلته په عذاب چې موږ ته زر سبق وایه څه کوي. هلته دا اوس خو مکتب هم چې د هلته بازار کې یو کورس د هغه وایه د چی شي ده، د انګریزي ده، د فلاني ده. ښه څنګه وایه هغه والا موږ 500 افغانۍ هغه سړي ته ورکوو، د فلاني دا شخصي کورسونه دي، دا روپۍ پر اخلي، دا روپۍ پر ورکوي، وخت ضایع کوي. پلار یم ده ته نه پرېږدي چې اوس لا چټۍ ده، د کال دپاره تیاري وکړه، کال خو بیا پلانی سین په هغه ګران ده چې اوس دې څه ورته ویل. په دغه درسګاه کې دا طالب سبقان ورته وایي، تمام ورځ ورته ناست، کتابونه ما له کنداره ورته راوړي. په دا اوس نږدې وخت کې چې دا یخ شی دا طالب ورته ویلي وو د هلکانو ته چې پلرو ته م ووایاست 200 روپۍ به درکړي، زیاتې به یې څه بوټي په واخو دلته سته یخ کېږي په دا ځای کې، دا ځای سوړ ده. تاسې به اوس وروځئ دا طالب فرشم په زړولی دغه یې ورته راوړی د ټاټ هغه یم پر چې د هلکانو یخ ونسي. پر دغه 200 روپۍ دغه زموږ کلیوالو د هلکان له دغه ځایه ویاستو چې موږ په روپو نه ورته وایو. سخت افسوس ده. ګوره 14 کاله ما د لې پر دغه میراب کې ترجمه وکړه، نس ورسره پوه. پر دا 200 روپۍ هلته په دغه کې انګریزي وایي، په بازار کې 500 افغانۍ ورکوي، خوشحاله لا هم دی. دا 200 روپۍ د ده د اور دپاره په موږ کې ولو بلا که دا تواني چې موږ دا خلکو ته بوټي واخو دلته اور وربل کړو. 200 روپۍ دغه ښه ماړه سرمایهدار خلک په دا کلي کې سته هلکان یې ویاستو. ته به بیا الله ته څه وایې؟ و د الله بنده، ته به په دغه ایمان باندې ورځې جنت به غواړې. ستا له قرآن سره دغه تعلق ده، ستا له قرآن سره دغه محبت ده. تا پوښتنه کړې ده چې په دا مسجد کې څوک ورته وایي؟ څنګه ورته وایي؟ ورځ راغلی ولو بلا که تر اوسه یو سړي پوښتنه پر کړې. دا مسلماني ده زموږ. د انګریزانو درس ښه چې ته نن په دې افغانستان کې پروفیسر جوړ شي، ته به یا اروپا ته ځې، یا به لندن ته ځې، یا به استرالیا ته ځې، یا به فلاني ته ځې، هلته به ژوند کوې، په دریاب کې د مایان خوري. په افغانستان کې کار نه کوه. ډېر انګریزي خوانان دغه پر تړو باندې پلمیټ خرڅوي. په دې ملک کې چې ته پروفیسر شې کار شته؟ کم ده په دې ملک کې کار. نو د څه دپاره 500 افغانۍ پر ورکوې؟ د الله بنده آخرت خو سم که، د دې خپل زوی حق خو ادا که. الله جل جلاله وایي قرآن کریم کې
قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځان دې له اوره وساته، اهل دې وساته. تاسې د انګریزي په ویله بله ورځ لوی شین مخ درته راغی، نه شکل د مسلمان و نه اخلاق د مسلمان و، یو داسې تلیفون ورسره و د دنیا ښځې کې کتې. دغه ستا د انګریزي نتیجه ووت. او دغه درسګاه ته چې راغلي دي چې هغه چا یو څه استقامت کړی دم په خپله د هلک کړی، د پلار خو یې غوږ نه په باس. هغسې اوس وګورې هغه پر مسنونه طریقه دي، کوچني کوچني هلکان دي، لنګوټې یې پر سر دي، کلمه یې زده ده، دلته وځي ننوځي. ول د الله بندګانو ولې سر نه خلاصوو؟ الف لام میم اول لازم على المؤمن تعلم هذا الكتاب. دلته 14 کاله ما ترجمه کړې ده. سلام به مو ګرځاو، موږ به قرآن راواخیستی، 10 کسه راته پاتېدو، 40 واتو، نو خو نه و په کار. ګوره دا دې خپل حال ده، دا دې د اولاد حال